دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کرکیله صفر شوي نو د دې ولایت کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د مطبوعاتو مسؤل وایي ننګرهار کې د کوکنارو بدیل برخه کې بزګرانو ته سلګونه جریبه د ستروسو بڼونه جوړ کړي. په ننګرهار کې بیلابیلو ولسوالیو کې شپږ 102 جریبه د ستروسو او ګیلاسو باغونه نوی جوړ کړی دي چې دا په ډریپ سیستم باندې اساس کو بخار سیستم باندې سمبال دي چې دوی لپاره مکمل وسایل هم توزیع شوي دي چې د باغدارۍ کوم وسایل پکاريږي ټول وسایل ورکړل شوي دي. د ترڅنګ دغه کوکنار او نشئی توکو د مخنیوي لپاره هغه کورنۍ ته چې مخکې به کوکنار کړل یا نشئی توکي به کړل دا یو 115 کورنۍ سره د وزو مرسته شوي ده تر څو هغه کورنۍ د خپل لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره د دوی استفاده وکړي. همدارنګه د اصلاح شوو تخمونو چې د سبزیجاتو غلجاتو صنعتي او تیلي نباتاتو په مختلفو برخو کې دلته د خلکو سره مرستې شوي دي. سره رود د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې تر ډیره پکې خلک په کرکیله بوخت دي. د دغه ولسوالۍ د کرنیزو خدماتونو مدیر وایي یوازې سرخود کې د بدیل معیشت پروګرام له لارې 40 د ستروسو بڼونه جوړ شوي. نو الحمدلله تاسو ولیدل چې زمونږ د سرخود ولسوالۍ کې تقریبا 40 باغونه د بدیل معیشت په نامه باندې چتر لاندې د وزارت زراعت د چتر لاندې دلته جوړ شول ترڅو هغه نشئی توکي چې پخوا په دې وطن کې کرل کېده د هغې مخنیوی وشي او زمونږ دغه هیوادوال د خپلو بچیانو ته د حلالو لارو نه خپلو بچیانو ته نفقه پیدا کړي. د دې ولسوالۍ یو کروندګر وایي دوی اوس په خپلو ځمکو د کوکنارو پر ځای حلال فصلونه کري. دلته موږ ته د مؤسسې له خوا نه د لیمبو باغ 100 نیالګی موږ ته راکړه د دې لپاره چې د کوکنارو بدیل معیشت کې انشاءالله تعالی له هغې موږ ته ډېر حاصل کوي موږ زندګي به ورسره ښه شي او موږ د امارات نه ډېر خو راضي یو چې موږ سره د باغدارۍ په باره کې منډه ترله وکړه او کومک یې وکړه د کوکنارو بدیل کې چې هغه کوکنارو کوم حاصل کول هغې به انشاءالله باغداري د حاصل ډېر وکړي. ورته مهال د سرور د یو بل کروندګر بیا د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو غوښتنه کوي. باغداري خو ډېر ګټه لري روزانه خو موږ هم جوړ کړی زموږ خپل اصل بوټه دي او دلته ډېر خلک کرلی دي شفتالان کرلی لیموګان کرلی دي او چې شی وایي د باغداري چې هر شی وایي ګټه لري او موږ لپاره خو کوکنار چې رښتیا خبرې بنده کړه او چې باغداري نور هم زیات شي موږ خوشحالي یو سره او دا دوای مې دا کومک وشي. د یادونې ده چې ننګرهار د هیواد یو له هغو ولایتونو ده چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې کرکیله پکې ترسره کیږي.